د ژوند لار وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. د ژوند لار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. قدرمنو اوریدونکو، دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د جمعې لمونځ او همدارنګه د دواړو اخترونو لمنځونه. د جمعې په ورځ د ماسپښین په وخت چې کله لمونځ ادا کولی شي، هغه ته د جمعې لمونځ وایي. د جمعې په ورځ د ماسپښین د لمانځه په وخت کې چې کوم لمونځ ادا کولی شي، هغه ته د جمعې لمونځ ویل کیږي. صرف فرق یې دومره دی چې په عادي ورځو کې د ماسپښین 4 رکعته فرض وي او د جمعې په ورځ 2 رکعته فرض دي. د جمعې د لمانځه تاکید د الله رب العزت په کلام کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لارښوونو کې څو ځایه راغلی. الله رب العزت فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. الله وایي کسانو چې تاسو ایمان راوړئ، هر کله چې د جمعې لمانځه دپاره اذان وشي، نو د لمانځه دپاره تاسو تیزي وکړئ او د خپل ټول دنیوي کاروبار پرېږدئ، نو دا تاسو لپاره بهتره ده که تاسو په دې باندې پوهیږئ. د الله رب العزت د دې کلام نه د جمعې د لمانځه فرضیت هم ثابتیږي، خو په هغه ځای کې چې هلته شرایط د وجوب او شرایط د ادا موجود وي، په هر ځای کې نه. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی، راوی د حدیث حضرت ابی هریره دی عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال: ان فی الجمعة لساعة لا یوافقها مسلم یسأل الله فیها خیرا الا اعطاه ایاه. رواه مسلم. حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله فرمایلی دي چې د جمعې په ورځ داسې یو ساعت شته چې مسلمان د سوال کولو په وخت کې نه ورسره برابریږي، مګر که ورسره برابر شي نو الله به یې هغه سوال هلته قبول کړي. د جمعې په ورځ داسې یو وخت دی چې الله رب العزت په هغه کې د انسان دعاګانې قبلوي. نو مسلمان ته دا پکار ده چې تل لپاره د الله نه د خپل د ګناهونو بخښنه او مغفرت وغواړي او خپل د عاجزي او تضرع لاسونه الله ته پورته کړي، په ځانګړې توګه د جمعې په ورځ باندې چې د الله نه د خپل د ګناهونو بخښنه وغواړي، په محمد رسول الله باندې درود ووایي چې په دې کې ډېر زیات اجر او فضیلت هم دی. الله رب العزت به انشاءالله ګناهونه ورته معاف کوي او هغه کړاوونو او مصیبتونو سره چې په دنیا کې دا مخ دی، الله رب العزت به هغه دې لپاره آسانه کړي. همدارنګه بل حدیث دی چې حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله نه روایت کوي. فرمایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر. رواه ترمذی. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دي داسې چې د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه وفات شي، په هغه باندې مرګ راشي، مګر که وي نو الله به د قبر له عذابه وساتي.
که زموږ یو مسلمان رور او زموږ یو مسلمانه خور د جمعې په شپه وفات شي یا د جمعې په ورځ وفات شي، نو الله رب العزت به هغه د قبر د عذاب نه ساتي، خو دا ساتنه به محدود وي، بیا به الله رب العزت ورسره حساب کوي. د جمعې د لمانځه د فضیلت په هکله ډېر داسې نور احادیث هم شته دی. غواړم چې هغه ټول تاسو ته وړاندې کړم. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې تل لپاره هغو کارونو ته مخه کړو چې په هغه کې الله زموږ نه راضي کیږي، په هغه کې د الله رسول زموږ نه راضي کیږي، د الله رسول زموږ نه خوشحالیږي. د هغو کارونو نه د الله مسلمان وساتي چې الله پې غضب کیږي او د الله رسول لعنت پې وریږي. د جمعې د لمانځه حکم: د جمعې لمونځ فرض دی او که څوک ترې منکر شي هغه کافر بلل کیږي. یعنی په هغه ځای کې چې د جمعې د ادا شرایط د وجوب شرایط ټول موجود وي او هلته قصدا د جمعې مونځ پرېږدي هغه فاسق شمیرل کیږي. د جمعې مونځ د اسلام په شاعرو کې شمیرل کیږي. یعنی د جمعې لمانځه باندې مسلمان پیژندلی شي چې دا مسلمان دی او دا نه دی. خو بیا هم دا وایم قدرمنو اورېدونکو چې دا په هغه ځایونو کې چې د جمعې مانځه شرایط د وجوب او شرایط د ادای موجود وي او په کوم ځای کې چې د جمعې مانځه د ادا او د وجوب شرایط موجود نه وي هغو لپاره بیا دا حکم نشته دی. حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله نه روایت کوي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرق عليهم بحزم الحطب بيوتهم. حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې خلک په لمانځه کې ونه لیدل. نو رسول الله وفرمایل چې پخه اراده مې کړې چې د لمانځه د پوره کولو لپاره بل څوک وټاکم چې ته مونځ ورکړه او زه هغه خلکو ته ورشم چې لمانځه ته نه دي راغلي او داسې حکم پرې وکړم په دې خلکو باندې د لرګو په ازوغ د دوی کورونه وسوځول شي. یعنې لرګي راټول کړم او وروسته د دوی کورونو ته زه اور واچوم. خو رسول الله دا کار پرېښی دې لپاره چې په کورو کې د ښځو او د ماشومانو ویره وه. دا حدیث اگر که د جمع لمانځه په فضیلت کې موږ هم ذکر کړی و، لکن محدثینو په ځانګړې توګه امام نووي رحمه الله دې ولیکلی دي چې دا حدیث په حدیث کې لفظ د بعض الصلوات راغلی دی. یعنې کلمه د بعض الصلوات راغلي، د دې نه مراد یا د جمع لمونځ دی یا د ماسخوتن لمونځ دی یا د میل لمونځ. نو په دې اعتبار سره د جمعې په فضیلت کې بیا د حدیث ما تاسو ته تکرار کړه. نو په هغه ځای کې چې د جمعې د لمانځه د وجوب شرایط د ادا شرایط موجود وي او هغه د جمعې مونځ قصدن پرېږدي واقعیت هغه ګناهګار دی او په کوم ځای کې چې نه وي هغه بېله خبر ده. او د جمعې مونځ په هر عاقل بالغ آزاد مقیم او تندرست مسلمان باندې فرض دی. د جمعې لمونځ په نابالغو په مریضانو باندې په ړندو په مسافرو په شلو په لیونو او په ښځو باندې فرض نه دی، لکن که دې ادا که بیا یې مونځ کیږي. او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي که چیرې یو لوند سړی هغه ځان ته لارښود ونه لري چې هغه لاس نه ونیسي او د جمعې مانځه ته یې بوځي، په هغه باندې د جمعې لمونځ فرض نه دی ځکه هغه په خپله رتللو عاجز دی. نو د بل په لارښوونه باندې دا قادر نه بلل کیږي. لکن امام ابو یوسف رحمه الله فرمایي چې په دې صورت کې هم په هغه باندې مونځ فرض دی. امام ابو حنیفه رحمه الله لږ توسع کړی. د جمعې لمانځه په باره کې یو څو اهمې خبرې قدرمنو اورېدونکو تاسو ته وړاندې کوم. د جمعې د لمانځه لپاره د لمانځه څخه د مخه 2 خطبې ویل ضروري دي. په اوله خطبه کې به د الله رب العزت حمد و سمع ووایي او په محمد رسول الله باندې به درود او سلام ووایي. د قرآن کریم یو څه برخه دې هم ولولي او د وخت مطابق مسلمانانو ته دې د نصیحت خبرې هم وکړي. او په دویمه خطبه کې د الله پاک ثنا او په محمد رسول الله باندې درود ووایي. او بهتره دا ده چې خطبه په عربي ژبه باندې ویلی شي او د لومړۍ خطبې نه وروسته لږ اندازه کښېنستل بیا دویمې خطبې لوستل چې دا سنت طریقه هم ده.
او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې خطبه باید د لمانځه نه اوږده نه شي، خو له بده مرغه په بعضې ځایونو که موږ وینو چې فارسي او پښتو اشعار په خطبه کې شروع کړي دي. مناسب نه ده. خطبه باید په عربي ژبه باندې ولوستل شي، او خطبه چې تاسو لولئ په هغه کې په الله باندې او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود، صحابه او بزرگانو د دین او مسلمانو لپاره دعا کول، دا ضروري ده نه چې تو خطبه کې عربي او پښتو اشعار شروع کړه او دومره یې اوږده کړه چې حتی مونځ 2:30 او 3 بجو ته ورسوي. دا په کار نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې خطبه باید د لمانځه نه اوږده نه شي، او چې کله د جمعې ورځې خطبه شروع شي نو هلته بیا مونځ کول په کار نه دي. له بده مرغه زموږ ځینې ورونه دي چې د جمعې لمانځه ته راننوځي امام په خطبه کې او دې سنت شروع کړي. فقهاو لیکلي چې په دې وخت کې سنت کول مکروه تحریمي دي. حتی د خطبې په وخت کې خبرې کول، سلام اچول، د چا سلام اخیستل، د قرآن کریم تلاوت کول، د دې ټولو نه نهی راغلی، منع راغلی چې تاسو دا هم وکوئ د خطبې په وخت کې. او موږ چې کله جومات ته راننوځو خطبه شروع او په سنتو باندې اخته یو، نه دا ضرور نه دی. د جمعې د ورځې آداب. د جمعې په ورځ باندې هغه چا باندې چې د جمعې لمونځ فرض دی او شرایط د ادا او د وجوب دواړه موجود دي، نو باید چې هلته پاکې جامې واغوندي، خوشبویي او عطر استعمال کړي، او همدارنګه لمبل. په دې ورځې باندې غسل کول د جمعې په ورځ باندې سنت دي، ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ کې د دې خبرو ډېر زیات خیال ساته او د دې اهتمام به یې کوه. رسول الله به پاکې جامې مغوستلې، رسول الله به لمبل، او رسول الله به خوشبویي هم استعمالوله. همدارنګه یو انسان کولی شي چې د جمعې په ورځ د خپل ویښته جوړ کړي، د جمعې په ورځ د خپل نوکانو اخیستل یا ځای د ویښته لرې کول، دا هم د جمعې په ورځ باندې سنت دي. او هغه امام چې کله خطبه وایي نو آداب یې دا چې خطبه ډیره په اوچت آواز او په وقار او په جذبې سره ووایي. داسې خطبه دې نه وایي چې مقتدیان په صف کې ناست دي هغو ټولو ته خوب ورشي. لنډه خطبه ډیر په اوچت آواز، ډیر په وقار او په جذبه سره باید خطبه وویل شي. او یوه غوښتنه زما البته چې دا د جمعې د ورځې آداب هم دی چې کله جومات ته ننوځئ په هر ځای کې د جومات خالي ځای و تاسو هلته کښېنئ، د خلکو په اوږو باندې مه تیریږئ. یو خو ناوخته راشي او بیا د خلکو په اوږو باندې تیریږي، ځان دویم او اول صف ته رسئ. د دې کار نه رسول الله نهی فرمایلی، نه منع کړې ده. بس که په کوم ځای کې چې خالي ځای و تاسو هلته په جومات کې کښېنئ. او د جمعې په ورځ چې هر څومره مخکې څوک جومات ته لاړ شي په هغه اندازه به الله رب العزت هغه ته ثواب ورکوي. او د جمعې لمونځ ټول 12 رکاته دی. اول 4 رکات سنت، ورپسې 2 رکاته چې تاسو امام سره کوئ هغه فرض، ورپسې 4 رکاته سنت، بیا ورپسې آخرني 2 رکاته هم سنت. او که تاسې لاړئ چې امام د جمعې مونځ کړی، آخره قاعده کې امام ومونده، بیا هم د جمعې فضیلت تاسو وموند، یعنې د جمعې مونځ وشو. او د جمعې مونځ باید په جامع مسجد کې ادا شي. د جامع مسجد څخه مراد هغه مسجد ده چې هغه لوی وي او د ښار یا د کلي په سطحه باندې هغه جومات جوړ شوی، باید هلته د جمعې مونځ وشي، خو دا په هغه ځای کې چې شرایط د ادا او شرایط د وجوب موجود وي. اوس به راشو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام مدني غم دی وخړم د عشق په لاره چې راتلم، د عشق په لاره چې راتلم، در پسې ډېر وځلېدم، د عشق په لاره چې راتلم، د عشق په لاره چې راتلم. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. بله مهمه مسله هغه د اختر لمنځونه دي، د اخترونو لمنځونه. چې یو اختر د شوال د میاشتې په لومړۍ ورځ راځي چې هغه ته عید الفطر وایي، یعنې د روژې والا اختر. او دویم اختر د ذوالحجې د میاشتې په 10 تاریخ باندې راځي چې هغې ته عید الاضحی عید الضحی وایي، یعنې مطلب دا چې د قرباني اختر. او دا دواړه ورځې په اسلام کې د خوشحالي او رخصتي ورځې دي. د دې دواړو ورځو نه علاوه بله ورځ په اسلام کې د رخصتي لپاره نشته.
هر کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې له مدینې منورې ته هجرت وکړه نو د مدینې مسلمانانو به 2 ورځې خوشحالي لمانځله چې یوه اوله ورځ د نوروز وه او بله اوله ورځ د میزان وه. رسول الله ته یې پوښتنه وکړه چې تاسو لپاره څه دي چې په دې 2 ورځو کې خوشحالي کوئ؟ هغه ورته چې د جاهلیت په زمانه کې موږ هم په دې 2 ورځو کې خوشحالي کوله او اوس هم کوو. رسول الله ورته ویلې نه، چې الله رب العزت د دې ورځو په ځای تاسو ته 2 ورځې نورې د خوشحالي درکړي چې یوه د واړه اختر ورځ او بله د لوی اختر ورځ. لکه چې فرمایي عن انس قال قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذا اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود. نو مسلمان ته پکار ده چې د خپل د خوشحالیو اظهار په دې 2 ورځو کې وکړي. نورې ورځې نه د رخصتي ورځې دي او نه په هغه کې جشن نیول پکار دي. د اختر د لمانځه حکم: په دې 2 اخترونو کې په هر مسلمان 2 رکعته لمونځ واجب دی. د دې 2 لمنځونو لپاره هغه خبرې ضروري دي کومې چې د جمعې لمانځه لپاره ضروري وي، خو لکن څه ناڅه کمی او زیاتی دلته شته. اول دا چې د اختر لمانځه دپاره اذان او اقامت نشته، خو جمعې لمانځه کې اذان هم کیږي اقامت هم کیږي. دویم دا چې د جمعې په ورځ خطبه د لمانځه نه مخکې ویل کیږي او د اخترونو په ورځ خطبه د لمانځه نه وروسته ویل کیږي. دریم د جمعې په ورځ خطبه واجب ده او د اخترونو په ورځ خطبه ویل سنت ده. څلورم د جمعې په لمانځه کې تکبیرونه نشته، د اخترونو په لمانځه کې په هر رکعت کې 3 تکبیرونه ویل کیږي. پنځم که د جمعې لمونځ قضا شي نو د ماسپښین لمونځ کول پکار دي چې 4 رکعته فرض وکړي، او که د اختر لمونځ د چا نه قضا شي نو بیا د هغه قضایي نشته دی. او د اخترونو د لمانځه وخت د لمر ختونه وروسته چې کله لمر 2 نیزې یا 3 نیزې راپورته شي د هغه نه تر زواله پورې. او که چا نه د اختر په اوله ورځ باندې لمونځ پاتې شو کولی شي چې په 2مه ورځ یې وکړي په واړه اختر کې، او که په لوی اختر کې په 2مه ورځ پاتې شي کولی شي چې په 3مه ورځ باندې هم د اختر لمونځ ادا کړي. البته که عذر وي یا باران وي یا ورځ صحیح معلومه نه وي نو کولی شي چې په 2مه او په 3مه ورځ هم په لوی اختر کې د اختر لمونځ ادا کړي. د اختر د لمانځه طریقه: د 2 اخترونو د لمانځه طریقه دا ده چې امام او مقتدي دې 2 نیت وکړي د اختر د لمانځه چې زه د واړه اختر یا د لوی اختر 2 رکعته واجب لمونځ سره د تکبیرونو زه ادا کوم. که دا په ژبه باندې نشي ویلی چې په خپل زړه کې نیت وکړي دا هم کفایت کوي. نو امام به الله اکبر ووایي، ورپسې به امام او مقتدي 2 سبحانک اللهم ووایي. چې کله سبحانک اللهم امام خلاصه کړه په اول رکعت کې نو 3 ځلې به امام الله اکبر ووایي او د خپل غوږونه به لاسونو ته پورته کړي. مقتدي به ورسره هم کوي چې 3 وارې الله اکبر ویلې لاسونه یې غوږونو ته پورته کړل نو بیا به د خپل لاسونه وتړي، الحمدلله به ووایي، الحمدلله پسې به وروسته یو صورت وایي، 1 رکعت به وکړي. چې کله 2یم رکعت ته امام راپورته شه الحمدلله دې ووایي، الحمدلله پسې د وروسته یو صورت ووایي چې صورت یې خلاص کړه بیا د 3 وارې الله اکبر ووایي او د خپل لاسونه دې غوږونو ته پورته کړي. 3 وارې به الله اکبر ووایي، د خپل لاسونه به غوږونو ته پورته کړي. او مقتدي به امام سره دا کار هم کوي او په 4م وار چې بیا تکبیر وایي بیا به رکوع ته لاړ شي او د خپل لمونځ به ختم کړي. او چې کله لمونځ خلاص شي نو امام به فورا د لمانځه د فارغېدو نه وروسته پورته شي او خطبه دې شروع کړي او ټول مقتدیان به خطبه په خاموشي سره واوري. چې کله خطبه ختمه شي نو امام دې دعا وکړي. او د اخترونو په خطبو کې امام باید د جمعې خطبې په شان د خطبو په منځ کې کینی او امام باید د اختر په خطبه کې دا کلمه ډیره زیاته ووایي چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. د اخترونو د ورځې سنتونه او مستحبات: د اختر لمانځه لپاره غسل کول، مسواک وهل، ښې پاکې او نوې جامې اغوستل، خوشبویي استعمالول، په عیدګاه کې لمونځ کول. اختر لمونځ خو په هر جومات کې کیږي مګر په عیدګاه کې د اختر د لمانځه کول دا سنت دي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم او ټولو صحابه و کرامو دا کار کړی دی.
او چې کله عیدګاه ته ځي باید پیاده لاړ شي، او که عذر ولري بیا کیدلی شي چې په سوارلي باندې هم لاړ شي. او چې کله عیدګاه ته ځې په یو لاره لاړ شه، او چې راګرځې په بله لار لاړ شه، ځکه الله رب العزت چې کم قدم ته پورته کوي، الله رب العزت به په دې باندې تا ته یوه نیکي درکوي، او کم قدم چې دی الله به د هغه په واسطه ستا یوه ګناه معاف کوي درته. او د واړه اختر په ورځ د مانځه نه مخکې خرما خوراک یا داسې بل خوږ شي خوړل دا سنت دي. او همدارنګه د لمانځه نه د مخکې بلکل د خپل هغه صدقې فطر او سرسایه ادات کړي. دا خو د واړه اختر خاص عمل و. او د لوی اختر خاص عمل دا ده چې عیدګاه ته کله روانېږې نو په لوړ آواز سره تکبیر وایه. او د لوی اختر د مانځه نه مخکې څه خوړل پکار نه دي، بلکې باید روژه ونیسي چې کله قرباني وکړي نو د خپل روژه دې په هغه قرباني باندې ماته کړي. نو په چا باندې صدقې فطر سرسایه واجب ده، په هغه باندې قرباني هم واجب ده. که چا قرباني ونه کړه نو هغه به د اسلام په مقدس دین کې سخت ګناهګار وي. او که چا قرباني ته پیسې نه درلودې قرض یې کړي، الله به یې غني کړي. او یوه بله مهمه مسله دا ده چې د اخترونو د لمانځه نه مخکې د نفلو کول په کار نه دي چې موږ او تاسو نفل وکړو. لکن که د چا نه سهار مونځ پاتې و قضا شوی او د څه عذر د وجې نه، هغه کولی شي چې د خپل لمانځه قضایي په کور کې راوړي او بیا لاړ شي جومات ته یا عیدګاه ته لاړ شي، هلته د لمانځه تیاری ونیسي. ایام تشریق د ذوالحجې 11 یعنې د اختر 2 ورځ، 12 14 ورځ دا د تشریق په ورځو په نامه باندې یادیږي. تکبیرات تشریق د عرفې د ورځې د سهار د مانځه نه شروع کیږي د 14 ورځ تر مازدیګر مانځه پورې. نو چې کوم تکبیرونه د فرض مانځه نه وروسته ویلی شي هغه ته تکبیرات تشریق وایي. نو په هغه چا باندې چې د اختر مونځ واجب دی، په هغو باندې د تکبیرات تشریق ویل واجب دي. او زمونږ خویندې باید هم تکبیر تشریق ووایي، خو سړي به په لوړ آواز باندې وایي، لکن ښځې به چې تکبیرات تشریق وایي هغه دې په ښکته آواز باندې وایي. او که زمونږ یو مسلمان ورور راغی د اختر په لمانځه کې هغه وخت شریک شه چې امام تکبیر ویلی و، نو دته په لمانځه کې شریکېدل او فورا تکبیر ویل پکار دي. که امام په رکوع کې ونیوه تکبیرات یې تیر شوي ول، نو کولی شي چې هغه تسبیحاتو په ځای په رکوع کې هغه تکبیرات ووایي، خو په دې ځای کې د بیا لاسونه نه پورته کوي. او که زمونږ یو مسلمان ورور نه بلکل یو رکات تیر شوی و د اختر مانځه راغی په 2 رکات کې شریک شه، نو چې کله امام سلام دا د یو رکات تکبیرونه خو به امام سره ووایي. نو چې کله امام سلام وګرځولو د امام د سلام ګرځولو نه وروسته یې دا ودرېږي او یو رکات دې وکړي او په دې رکات کې د قرائت نه وروسته 3 تکبیرونه سمدستي ووایي. سمدستي 3 تکبیرونه دې نه وایي، بلکې د قرائت نه دې وروسته هغه 3 تکبیرونه بیا دا ووایي. نو که امام په اول رکات یا په 2 رکات کې تکبیرونه هیر کړل، نو امام ته پکار ده چې په رکوع کې دا تکبیرونه ووایي. او که په رکوع کې د امام نه هم تیر شه خپل مونځ دې وکړي، هیرې شول، مونځ شوی او سجدې سهوه دې نه کوي. اگر که په ترک د واجب باندې سجدې سهوه شته، خو لکن د اختر په لمانځه کې د سجدې سهوه نه کوي، ځکه چې د خلکو کڼګونه ډیره زیاته وي. نو که دا سجدې سهوه وکړي نو هلته به په مانځه کې ګډوډي رامنځته شي، نو له دې وجې نه د سجدې سهوه نه کوي. قدرمنو اورېدونکو دا و د جمعې لمونځ او د اختر لمنځونه او د هغو آداب او د هغو سنتونه، په دې هیله چې تاسو په غور سره اورېدلي او څوم ترې یاد کړي وي. په بلې خپرونه کې به انشاءالله د تهجد لمونځ، د خسوف او د کسوف لمونځ او همدارنګه د استسقا لمونځ په دې باندې به انشاءالله تفصیلي وغږیږو. دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه، الله مو مل شه. د عشق لاره چې راته مدانې غم دې وخوړم، د عشق لاره چې راتلم، د عشق لاره چې راتلم